هر مسلمان باید د رحمدلی صفت ولري، زړهسوی ولري. پر مسلمان باندې زړه وسوځي، د الله پر مخلوقات زړه وسوځي، ولو که هغه حیوان وي، خطرناک حیوان پر هغه باندې زړه وسوځي. دغه صفت چې کوم دی دا د الله پاک جل جلاله صفت دی. ځکه الله سبحانه وتعالی په صفاتو کې رحمان او رحیم، بے حد زیات مهربان، پر خپل دشمنو مهربان. رحمان صفت معنا ده په دنیا او آخرت، په دنیا کې پر هر چا زیات مهربان، پر کافرانو، پر مسلمانانو، پر حیواناتو، پر هر چا باندې مهربان. ځکه دا صفت باید د مؤمن سره خامخا ورسره وي. یو څوک دې ولدي زړهسوی ولره، خپل همدردي ورسره کوه. ستا دوست په یو مشکل اخته دی، مه خوشحاله کېږه. یو مسلمان همسایه دی په یو مشکل اخته دی، مه خوشحاله کېږه، بلکې د هغه سره رحمدلي وکړه، زړهسوی ورباندې وکړه، د هغه سره په درد او په مشکل کې ځان شریک وبوله. په دې صفت به الله پاک جل جلاله تا ته څومره عظیمه رتبه درکړي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يرحم الله من لا يرحم الناس. کوم کسان چې د الله پر بندگانو باندې نه رحمیږي، الله پاک جل جلاله پر د باندې نه رحمیږي. و هغه مؤمن وي، هغه یو فاسق وي، په مشکل کې راغلی دی، ته د الله په خاطر باندې د سره ته احسان کوي، الله پاک جل جلاله پر دې تا ته ډېر اجر درکوي. الراحمون يرحمهم الرحمن. هغه کسان چې مهربان وي، رحم دل وي، الله پر دوی باندې رحم کوي. ارحموا من فی الارض. کوم مخلوقات چې د الله په ځمکه کې دي، که حیوانان دي، که مرغان دي، که حشرات دي، که انسانان دي، پر هغوی ورحمیږي، الله به پر تاسو رحم، الله به پر تاسو باندې رحمیږي. احادیث کې امام بخاری رحمه الله یو واقعه بیان کړی. قسم دا یو واقعه یو د ښځې په نامه ده. د هغه واقعه د نارینه نام ده. یو کس وایي ډېر تږي، بیا یو څا ته ورشواستو ځان یو بک، چې کله دی راوختې، ویې کتل یو سپی دا په اوبو د اوبو چولاوه دی، تږی دی، دې څا ته نږدې ناست دی، په دا لنده مځکه باندې خولې لګوي. نو دا سړی ورشواست په خپل موزه باندې، د چمړې موزه و، په هغه باندې اوبه راوکړې، د سپی اوبه کوي. د دومره معامل نو، لیکن الله جل جلاله د دغه سړي د مغفرت ذریعه همدغه شی وګرځوي. العلماء مبارک راځي چې هغه یو عالم چې حقیقت او د دې د سند څه بحث نه کوي، صرف د عبرت لپاره دا واقع، هغه یو عالم چې الله پاک جل جلاله د دین د خدمت ډېر کار ځینې اخیستی، شیخ و، مدرس و، او مبلغ و، ډېر ښه تصنیفات یې کول. خو یو وخت د تصنیف لیکي، په هغه زمانه کې به دا قلم د لرګي څخه جوړ و، بیا به داسې په د میشواڼۍ باندې ووالي، لوند به کوي، بیا به خط به لیکي. یو وار چې د قلم لوند کوي، یو تږی مچ رالي پر دې قلم باندې کښېنسته، دا قلم داسې ورته ونیوي، هغه مچ اوبه سو، د خپل لیکایي شروع کړه. دا عمل یې دنیا نه وبلئ. کله چې دی د دنیا څخه ولاړی، حساب کتاب د پاره الله پاک جل جلاله د ده مغفرت کړ. یو چا په خوب لیدلی، وایي الله پاک جل جلاله زما مغفرت وکړي، سبب یې صرف یو شی سو، نه زما درس و، نه تدریس و، نه علم و، نه بل و، چې ما د الله یو مخلوق، ادنا مخلوق دا اوبه کوي، الله پاک پر ما رحم وکړي. نو مچ به اوس څه شي؟ دا چې ته پر یو انسان رحم وکړي، دا چې ته پر یو حیوان باندې رحم وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغلی، د هغه سره اوښ ورسره، دا اوښ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو قسم چم وکړي. نبی علیه الصلوة والسلام په پوسو لاس یې پر تېر کړي. بهرول د دې اوښ مالک څوک دی؟ هغه ورته دا صحابي دی. هغه دغه ته ویل ته د خدای سره نه بیرېږې، د حیوانانو په باره کې چې ته مالک. دغه اوښ ما ته ځان داسې ښکاره کوي چې دی وایي په ما کار ډېر کوي او زه وږی یم. ګوري د هر شی زموږ فقها لیکي چې حیوان په قفس کې بندول نه دي روا، لیکن که چیرې دا قفس پراخ سي او دغه حیوان ته پر وخت څښاک او خوراک ورکول کېږي، بیا روایت شته. ځکه د الله مخلوق دې تا باندې کړی دي، خو پر تا باندې اوس د هغه نفقه لازم ده ورکوي بیا. نو دا چې بیا پر یو مظلوم باندې ته رحم وکړې، پر یو مسکین باندې وکړې،
پر یو افت زده باندې وکړې پر یو مریض باندې وکړې که هر څه نسې ورسره کولی یو ښه مشوره ورسره شریک کړې دغه کس د وخت دپاره ستا دعاګوی دی هغه د الله په وړاندې اجر خو هلته پرېږده چې تا د یو مظلوم سره مرسته وکړل د یو مظلوم لاس دې ونیوی د یو مظلوم کومک دې وکړي هغه خو ډېر اجر لري لیکن صرف دغه چې دغه سړی به د وخت دپاره ستا دعاګوی باید موږ په زړو کې رحم پیدا کړو یو پر بل باندې زړه وسوځو او دا ووایه چې الله دغه حال باندې خدای دی ته قادر یې چې ما در دې بدتر کړې الا ما ته توفیق راکړي چې زه درسره احسان وکړم ښېګڼه ورسره وکړم لهذا رحمدلي دا د اخلاق حسنه څخه دی باید انسان تر ډېره حده پورې زړه سوی په ځان کې پیدا کړي دا د مؤمن صفت دی سخت زړه دا د جهنمي صفت دی دې باندې بیا انشاءالله یو حدیث درته وایم موږ تاسو باید شفقت پیدا کړو زړونه مو نرم سي پر یو چا باندې خوږېږي په یو چا باندې دردېږي د یو چا سره ژاړي دا د مسلمان صفت دی